د الحشر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 50مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. د همدې الله پاکي بیانوي هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي او همغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. مغه ذات دی چې اهل کتاب کافرانو د همدې لومړی غونډې د پاره له خپلو کورونو څخه وایستل. ستاسې هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووځي او هغوی هم دا ګڼله چې د هغوی کلاوې به هغوی له الله نه وژغوري. خو الله له داسې لوري پر هغو راغی چې هغې خواته د هغوی خیال هم نه و. د هغو په زړونو کې ویره واچوله. نتیجه دا شوه چې هغوی خپله په خپلو لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره هم ورانول. نو عبرت واخلئ ای د بینا سترګو لرونکو. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. که الله د هغو په حق کې له وطن څخه جلاوالی او فرار نه وای لیکلی نو په همدې دنیا کې به یې هغو ته عذاب ورکړی او په آخرت کې خو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا هر څه له دې عمله وشول چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر سره دښمني وکړه او هر څوک چې له الله سره دښمني وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ای مسلمانانو تاسې چې د خرما او کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپلو بیخونو ولاړې پرېښودلې دا هر څه د الله په اذن سره و او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او کوم مال چې الله د هغو یعنی بني نذیر له اختیار نه ویست او د خپل پیغمبر خواته واړو هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسې خپل آسونه او خپل اوښان ځغلولي وي بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي او الله په هر شي قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الله چې هر څه د دغو کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي تر څو چې هغه یوازې ستاسې د بډایانو ترمنځ لاس په لاس نشي. څه چې پیغمبر تاسې ته درکړي هغه واخلئ او له څه شي نه چې هغه تاسې منع کړي له هغه نه منع شئ. له الله نه وویریږئ، الله سخت سزا ورکوونکی دی. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. همدارنګه هغه مال د هغو غریبو مهاجرینو لپاره دی چې له خپلو کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوي دي. دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي او د الله او د هغه د پیغمبر نصرت ته ملاتړلي اوسیږي. همدغه ریښتوني خلک دي. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او هغه د هغو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو له راتګ نه مخکې ایمان راوړی په دارالهجرت کې استوګنو، یعنی د مهاجرو له راتګ نه پخوا په مدینې کې اوسېدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړی. دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړی دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو څه اړتیا قدر هم دوی په خپلو زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپله محتاج هم وي. حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول همغوی فلاح موندونکي دي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او هغه کسان چې له دوی نه وروسته یعنی نورو زمانو کې راغلي دي، هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربه مونږ او زمونږ ټولو هغو ورونو ته بښنه وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړی دی او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض مه اچوه. ای زمونږ پروردګاره ته ډیر مهربان او رحم لرونکی. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ته هغو کسانو ته نه ګورې چې هغوی د منافقت کړن لاره غوره کړې ده. دوی خپلو کافرو اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسې وویستل شوئ نو موږ به هم له تاسې سره ووځو او ستاسې په باب به موږ د هیڅ چا خبره هیڅکله ونه منو او که له تاسې سره جنګ وکړای شو نو موږ به ستاسې مرسته وکړو. خو الله شاهد دی چې دغه خلک قطعي دروغجن دي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. که هغوی وایستل شول نو دوی به له هغو سره هیڅکله ونه وځي او که له هغوی سره جنګ وکړای شو نو دوی به هیڅکله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو د جنګ له ډګر نه به شا واړوي او بیا به له هیڅ لوري څه مرسته ونه مومي.
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسې ویره ده، ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅکله په راجمع کېدلو په سپین میدان کې ستاسې سره مقابله ونه کړي، که وجنګېږي هم نو په کلابندو کلیو کې په کېناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو. دوی په خپلو منځو کې ډېر سخت مخالف دي. تو دوی سره غونډ یو لاس ګڼي، خو د دوی زړونه یو له بله بېزاره بېل شوي دي. د دوی دا حال له دې امله دی چې دوی بېعقله خلک دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د همغو خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپلو کړو خوند څکلی دی، او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته ووایي کافر شه، او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بېزار یم، زه خو الله د عالمیانو له پروردګار څخه ویریږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا د دواړو عاقبت دا کیدونکی دی چې د تل لپاره به په دوزخ کې وي، او د ظالمانو همدغه جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنانو، له الله نه وویریږئ او هر څوک دې دا وګوري چې د سبا لپاره یې څه کړي دي. له الله نه ویریدونکي اوسئ. الله په یقیني توګه ستاسې د ټولو هغو عملونو څخه باخبره دی چې تاسې یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. د هغو کسانو په څیر مه کیږئ چې الله یې هیر کړ، نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل. همدغه خلک فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅکله یو شان ته نشي کېدی. همدا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. که موږ دا قرآن په کوم غره باندې هم نازل کړی وای، نو تا به لیدلي و چې هغه د الله له ویرې نه په زارۍ ټیټیږي او ټوټه ټوټه کیږي. دغه مثالونه موږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل معبود نشته. په پټ او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی، همغه مهربان او رحم لرونکی دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم معبود نشته. هغه باچا دی ډیر مقدس، له سره تر پایه سلامتی، یعنی له هر عیب نه سالم، امان ورکوونکی، ساتونکی، په ټولو برلاسی، په زور د خپل حکم نافذونکی او د لویۍ څښتن لویی کوونکی. پاک دی الله له هغه شرک نه چې خلک یې کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه ذات دی چې د هستونې پلان جوړونکی او د هغه نافذونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی. د هغه ډیر غوره نومونه دي. هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی.